السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او معززو افغانانو عزت او بریا م غواړم. هیلهمند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده په دې ورځو کې کومه خبره ډیره ګرمه ده. د پولې پورې غاړې ته د امریکایانو د اډو جوړولو خبره ډیره ګرمه ده او زموږ ډیر سادهګان افغانان چې وګورئ موږ څه کله لیکنه کوو یا ویډیو کوو چې د پولې پورې غاړې ته د امریکایانو د اډو جوړولو هوکړه شوې ده او ښه په درس کې کار ورباندې روان ده. موږ خپل افغانان مخې ته راته راځي ولا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو خبر رد کړې ده. خدای د خوار مکه ساده د پیل په غوږ کې ویده ساده ګله افغانه ته لا تر اوسه پورې ویده یې، ته لا تر اوسه پورې خبر هم نه یې. ته راشه چې زه دې اوس خبر کم، ته راشه په حقایقو باندې اوس خبر شي، ته راشه چې سر دې خلاص سي. دا منافق شیطان پاکستان ده، دی خو دا 40 کاله د دې نه انکار کوي چې د دهشتګرد د تروریستو روزنه نه کومه. دی خو دا 25 کاله همدا چیغې او دعوې وهي چې موږ د طالبانو ملاتړ نه یو، موږ دا دهشتګرد او تروریست دا منافقین دا موږ افغانستان ته موږ نه دي استولي او نه یې موږ استوو. نو ته یې ورسره منې؟ ده خو دا انکار هم کوه چې اسامه بن لادن په پاکستان کې نشته ده. ده خو دا انکار هم کوه چې د طالبانو هیبتي زناورانو مشر ملا هیبت خان و ملا عمر و ملا منصور الته نشته. ملګرو هیلهمند یم دا ویډیو د سره شیر کوي، دا غږ را سره بدرګه کوي او انشاءالله چې ډیر مهم باس کوو. که په دې باس کې موږ سره څوک برخه اخلي نو هیلهمند یم چې تاسې په کومنټ کې بیا لیکنه وکئ چې زه خپله تبصره خلاصه کم، بیا به انشاءالله تاسو ته هم نوبت درکمه. راشه یا په دې باس کې موږ سره برخه واخلئ. راځئ چې اوس د مسلمان او د منافق نښې او نښانې درته ویم چې مسلمان څوک ده او منافق څوک ده. راځئ چې نن درته ثابت کړو چې فضل الرحمن، سمیع الحق، قاضي حسین احمد او نن د دې سمیع الحق زوی دا ټول منافقین وو او منافقین دي او دا به په جرأت سره وایو او په شجاعت سره به دا وایو. راځئ چې د دې منافقونو مخونه ورتور کړو او نن پته ولګېده چې جهاد به چیرته وي او په کوم ځای کې به وي. آیا نن به هم دا منافق ملایان دا چیغه وکړي چې جهاد به د قیامته پورې جاري وي، په افغانستان کې به جاري وي او که د دو په خاوره کې به جاري وي؟ نو په دې خاطر باندې ملګرو زړه مه پتنګوئ. راځئ موږ سره همغږي شئ، زموږ ویډیو زموږ سره شیر کړئ. راځئ ملګرو، دوستانو، عزیزانو، افغانانو، قدرمنو، په ګران افغانستان ځورېدلو دردېدلو افغانانو دا ویډیو د سره شیر کړئ، ملګري ورته رامنشن کړئ، ملګري راولئ، طالبان راولئ. زه ورته نن هیبتي خنزیران نه وایم، طالبان ورته وایم. را دې شي دې باس کې د ما سره برخه واخلي چې آیا هغه جهاد چې تاسو یې د امریکایانو پښتون کې په افغانستان کې جهاد ده، نن چې د امریکایانو اډې د پولې پورې غاړې ته لاړل، نن به تاسو څه کوئ؟ نن به هم جهاد وي او که به نه وي؟ آیا یو بام او دو هوا به وي او که به نن هم جهاد وي؟ نو په دې خاطر باندې غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې امریکایان له افغانستان نه په وتلو دي او د پولې پورې خواته خپلو اډو جوړولو ته یې ښه قوت او زور ورکړی او ښه شروع کړی ده چې رازونه یې په لومړي ځل باندې څو ورځې مخکې، یو هفته 2 هفتې مخکې روسیې افشا کړل او اوس تازه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا بیان ورکړ چې پاکستان موږ ته د هوایي حریم او زمینی حریم، یعنی د خپل هوا او د خپل ځمکې د استعمال، موږ د پاکستان هوایي او زمینی حریم هوا او ځمکه استعمالولی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یوه خبره کړې، زموږ افغانان یې ورسره مني چې ولا موږ د دې شي نه خبر یو، نه داسې کومه هوکړه نه ده شوې، کوم پرېکړه داسې نه ده شوې. آیا د دغه طالبانو حکومت د همدې پاکستان د خاورې نه سقوط وکړه، د همدې پاکستان د ګوادر او د کراچۍ د بندر نه وویشتل سو، که د بل کوم ځای نه؟ ځوانانو که تاسو 20 کلن یا 22 کلن یاست
او تاسو ته په یاد نه راځي موږ به درته په یاد کو ګوګل سرچ کوئ یوټیوب سرچ کوئ دا انټرنیټ سرچ کوئ چې کله هم د طالبانو امارت په افغانستان کې وویشتل سو او دا خلک وروره د یوه په کونې باندې یو غراو نه ټینګېدل د پاکستان د ګوادر نه د دوی د کراچۍ نه او د دې کراچۍ نه داسې قافلې را روانې وي د امریکایانو او د خارجیانو په دې تورخم باندې او په بولدک باندې او په دې لارو باندې واوښتل او هلته دا هیبتي ځناوران یې ټول درته په ګونډو کړل په منډه باندې کړل خو دا هغه هیبتي ځناوران دي چې په دوی کې غیرت نشته دا ویډیو د سره شیر کوي هیبتیان راولئ زه ورته هیبتي خنزیران نه وایم زه ورته طالبان وایم را دې شي دلته د نن بحث وکړي چې دغه جهاد چې تاسې وایي تر قیامته پورې دا جاري وي زه پې نه پوهېږم ته راشه نن ما پوه که چې دا جهاد به اوس ادامه پیدا کوي او که به دا ختمیږي آیا دا به اوس په پنجاب او په لاهور کې وي تاسو چې تر پرونه پورې ویلې موږ خو اردو او عسکر نه وژنو خو په دې خاطر ورباندې برید کوو چې د امریکایانو مخکې او شاته روان وي تاسو اوس یو کال د امریکایانو بیسونه په افغانستان کې وساتل تاسو خپله امریکایانو ته د وفادارۍ او د غلامۍ لاسونه ورته اوس ورکړل ډالر مو واخیستلې 10 میلیونه ډالر شپږ کسانو په خپل ځانو باندې تقسیم کړل ملا برادر او ملا متقي او ملا شهاب الدین دلاور او هغه نور ملایان دي چې هلته ناست دي ملا عباس ستانکزی او 2 کسان نور سره دي نو اوس نن امریکایان ښه شول ملګرو راشئ په دې لایف کې موږ سره برخه واخلئ چې آیا الجهاد 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 په کوم ځای کې نن به د ملایانو غیرت وګورو ایمان به وګورو د دو تقوا به وګورو چې آیا دا خلک جهاد په رښتیا سره تر قیامته پورې جاري ساتي او که به دا خلک سټاپ کوي دغه کوم توافق چې شوی ده دا کار د قطر توافق دی چې هیبتي ځناورانو د پاکستان استخباراتي او د پاکستان وفاداره غلامانو د پاکستان دپاره دا کار وکړ چې په افغانستان کې تر دې حده پورې د خلکو جنګ وکړ چې د امریکا اډې اوس د پولې پورې غاړې ته جوړیږي او دا به د پاکستان دپاره یو اختر وي دې سره به په لکونو پاکستانیان په ډالرو تنخواګانې او معاشونه واخلي او په میلیاردونو انکم به پاکستان ته راځي او دا هیبتي ځناوران لکه څنګه چې عبدالسلام ضعیف لوسه کنه چې ملا عبدالسلام ضعیف امریکایانو ته په لاس ورکړه که هر ملا غږ پورته کړي لوسه کنه به امریکایانو ته په لاس باندې ورکوي اوس به د تاسو غیرت معلوم شي نن د سمیع الحق زوی ته زه وایم د اکوړي د لواطت خانې او شیطان خانې امیر او محتمم او مشر ته وایم که په تاسو کې غیرت وي نن د امریکایانو اډې ستاسو په خاوره کې جوړیږي که د امریکایانو ګرځېدل او یا د امریکایانو اوسېدل جهاد وي نن راشي فتوا ورکوي تاسو خو دا ویلې چې زموږ مولانا صاحب سمیع الحق دا خبره کړې دی چې جی تاسو به د پاکستان جګړه په افغانستان کې کوئ زه دا منم چې زموږ مجاهدین احمقان وو زه دا منم چې هیبتي ځناوران احمقان دي که په مجاهدینو کې حماقت نه وای چې کله د دوی د دیوال شاته دلته غټ لګېدلی و چې جهاد افغانستان او دفاع پاکستان دوی باید خپل صادر سنډلی وای او را روان شوی وای او راغلی وای چې موږ د افغانستان جنگ د پاکستان د دفاع په خاطر نه کوو خو په هغه وخت کې زموږ د مجاهدینو په لیډرانو رهبرانو د یوه په عقل کې دلته په دې کله کې عقل او دماغ او اف نه وو دا احمقانو د پاکستان دفاع ته جهاد ویلې نن هیبتي ځناوران هم همغه شعار پلي کوي او عملي کوي چې د سمیع الحق زوی په ډېرې بې شرمۍ سره دا خبره کوي چې موږ سمیع الحق شهید دا خبره کړې دی سمیع الحق مردار دا خبره کړې دی چې د پاکستان جګړه به زما بچي طالبان په افغانستان کې کوي نو اوس لاړ شئ د سمیع الحق په قبر باندې یوه سوټه غول وکئ او ورته چې راپورته سه مرداره چې ستا بچیو ته ووایه چې ستا د اکوړي د مدرسې څنګ ته د امریکایانو اډه راغله ستا د اکوړي مدرسې شیطان خانه ستا د اکوړي مدرسې کونی خانه دا د امریکایانو اډه جوړه شوه منشن کوي دا هیبتي ځناوران دا ویډیو شیر کوي چې نن پته ولګیږي د سمیع الحق او د قاضي حسین احمد او د جنرال حمید ګل په قبرونو ورشئ نن میتیازې پې وکئ چې تاسو کوم دفاع پاکستان لړلو
آج وہ سمیع الحق اور فضل الرحمان کو بتاؤ، اکوڑی مدرسے کو بتاؤ، جس جہاد آپ لوگوں نے افغانستان میں کرتا تھا، وہ اڈے، وہ امریکن بیسز، وہ امریکہ کے ساتھ آپ لوگوں کا پروٹوکول ہوا، وہ امریکہ آج کہتا ہے کہ افغانستان یا ارد گرد جو پڑوس لوگ ہیں، ہم پاکستان کے سرزمین اور پاکستان کے ہوائی فضا ہم اینی ٹائم یوز کر رہے ہیں. جیسا ابھی آج پاکستان کا جو فارن منسٹر ہے اس نے بتایا کہ ہم نے ایسا کوئی قرارداد اس کے ساتھ سائن نہیں کیا. یہ جھوٹ ہے. جب طالبان کی حکومت افغانستان میں ختم ہو رہا تھا تو گوادر سے آپ لوگوں نے اس کو مارا. ہم یہ مانتا ہے کہ طالبان میں غیرت نہیں، اس لوگوں میں ہمت نہیں. اگر اس میں ہمت تھا تو گوادر سے اور کراچی سے آپ لوگوں نے مارا. آج میں پاکستان کے جتنا علماء ہے آپ لوگ اس کو علماء کہتا ہے. ہم پاکستان کے ملا اور مولوی کو منافقین کہتا ہے. ہم اس منافقینوں کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان لانے والا ہو، اگر سچ مسلمان ہے اور عالم دین ہے، تو امریکن بیسز وہ پاکستان آ رہا ہے، وہ پاکستان میں بنتا ہے. تو اگر جہاد ہے تو افغانستان میں امریکن بیسز پہ جہاد تھے، ابھی پاکستان میں ہے یا نہیں. لیکن یہ بات سچ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ہم احمق اور سٹوپٹ ہے، سٹوپٹ لوگ ہیں. ہمارے مجاہدین جو تھے وہ سٹوپٹ تھے، اس لیے کہ ادھر دیوار پہ بڑا لکھا ہوا تھا کہ جہاد افغانستان، دفاع پاکستان. لیکن پھر اس لوگوں کے دماغ میں کوئی عقل نہیں آیا. آج سمیع الحق کے قبر پہ پیشاب کرنا یہ کہو کہ سمیع الحق اٹھ جاؤ، قاضی حسین احمد اٹھ جاؤ. جس جہاد آپ کر رہا تھا وہ اکوڑی کے مدرسے میں آج امریکہ کا بیسز آیا، ادھر امریکہ کا جو آرمی ہے ادھر آیا. ہم کو یہ سمجھاؤ کہ ابھی جہاد ہے یا نہیں، صرف اتنا سمجھاؤ. ایک اسلام ہے یا آپ لوگوں کے لیے ایک ہے یا ہمارا لیے دوسرا ہے. آج فضل الرحمان بے غیرت کافر کو میں کہتا ہوں، فضل الرحمان میں ایمان نہیں ہے. فضل الرحمان کے فتوے پہ افغانستان کے ملین لوگ شہید ہوا ہے. قاضی حسین احمد کے فتوے پہ اور سمیع الحق کے فتوے پہ ہمارا افغانستان کے ملین لوگ شہید ہوئے ہیں. تو اس لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اے منافق لوگ، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو آج آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ جہاد ہے یا نہیں. یاد رکھو حامد الحق، سمیع الحق کے حرامی بیٹے، اگر آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا جیسا پاکستان کے آرمی نے عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کو ایسا دیا کہ اس کو ننگا کیا، اس کے کپڑے اتارا، اس کو امریکہ میں تسلیم کیا، امریکہ کو دیا. اور مشرف نے یہ بتایا کہ ہمارا لیے ڈالر بہت اہمیت رکھنے والا ہے، ہم کو ڈالر مہم ہے، ہم پاکستان کے لیے ڈالر کماتا ہے. اگر حامد الحق نے فتویٰ دیا یا سراج الحق شیطان نے فتویٰ دیا یا کہ فضل الرحمان نے فتویٰ دیا تو آپ لوگوں کا شلوار اتار کے آپ کو ننگا کر کے امریکہ کو دیکھ دیتا ہے. یاد رہے یہ جہاد نہیں ہے جو افغانستان میں 40 سال سے گزرا اور ہمارا مسلمان کو مارتا ہے جہاد کے نام پہ. لیکن فارن پولیسز جو ہے، فارن آرمی جو ہے امریکن اور ناٹو، اس کے ساتھ وہ سائن کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھائی ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتا ہے. 1 سال سے طالبان نے اس کا سیکیورٹی کیا. لیکن یہ رمضان مبارک میں ہمارا جتنا معصوم بچے شہید ہوا، ہمارے اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے. ہمارا رمضان میں افطاری کے وقت اللہ اکبر سننے کے متصل 1 منٹ اس پہ اٹیک ہوا. ہمارا جوان سٹوڈنٹس کو شہید کیا. پاکستان کے ایک عالم نے اس کے اوپر مذمت نہیں کی، اس لیے کہ پاکستان میں عالم ہے نہیں.
पाकिस्तान में आलिम है नहीं, ये सब ISI के एजेंट है और मुनाफिक है। और क़यामत के दिन ये वो लोग है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा ولن تجد لهم نصيرا. نو درنو او معززو دا لوی اډی د وزیرستان په مرجان او د وزیرستان په ټانک کې روان دي چې روسانو افشا کړه او امریکایانو ومنه او پاکستان لا نه مني. څنګه نه مني؟ آیا پاکستان نه چې د امریکایانو دا دومره ستا آپ کے پاکستان کا جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ پرویز خٹک نے بتایا کہ پاکستان سے 59,000 بار ادھر سے اٹیک ہوا بائی ایئر افغانستان کے اوپر. آپ لوگ سوچ کرے اگر ہر اٹیک میں ہمارا 10 افغانی شہید ہوا ہے تو لاکھوں لوگ آپ لوگوں کے سرزمین سے شہید ہوا. یاد رہے ہم ایسا پڑوسی ہے کہ یہ تاریخ میں ہم یاد رکھے گا, اس کا انتقام لینے والا ہے. بچوں کو ہم کہتا ہے کہ جس دن سے یہ نجس اور مردار خاک سرزمین تاسیس ہوا ہمارا تباہی اور بربادی ہوا. ہم اس کو لکھتا ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑتا ہے. نو دا به منگا خپلو بچیو ته وایو, آپ لوگ یاد رہے کہ آپ لوگوں کے سرزمین سے ہمارا اوپر لاکھوں اٹیک ہوا ہے گوادر اور کراچی سے. دا لوی اډی وزیرستان کې روان دي, پټان کې روان دي, او دا په یاد وساتئ د همدې اډو څخه به افغانستان او په شرق الاوسط یا منځني ختیځ کې په منځني آسیا کې د امریکا تر بدماشۍ لاندې به دا ګاونډیان او دا هیوادونه راځي. دا به د پاکستان بله ستره جفا وي, لویه جفا وي, لوی خیانت وي چې د خپلو ګاونډیو او همسایهګانو سره به یې کوي. اوس به د پاکستان د ملایانو ایمان او غیرت او هغه مسلمانی معلوم شي چې آیا امریکایانو شتون ته جهاد وایي او که وایي چې نه سب سے پهلے پاکستان. خو په یاد ساتئ چې دوی به وایي سب سے پهلے پاکستان. په یاد ساتئ چې نن به نن دوی دا چغې وهي چې نه د امریکایانو په مقابل کې جهاد نشته ځکه چې دا اهل کتاب دي. په یاد ساتئ دا ویډیو د سره ملګرو لطفا شیر کړئ, دا غږ د سره بدرګه کړئ, د دې دردېدلي زړه غږ نورو ته ورسوئ, د دې ټوک ټوک زړه غږ نورو ته ورسوئ. دا په یاد ساتئ چې نن دا هغه منافقین دي د پاکستان د ISI ملایان. دوی به نن دا خبره وایي چې موږ ته ډالر مهم ده, سب سے پهلے پاکستان. جو بایدن 2 کاله پخوا چې کله پاکستان ته راغلی و دی په هغه وخت یو عادي سناتور فقط د امریکا اوسنی ولسمشر چې کله سناتور و د په هغه وخت کې وویل چې امریکا او د امریکا متحدین باید د افغانستان نه خپل پوځونه وباسي او دا اډی باید پاکستان ته انتقال شي او بیا د هغه ځایه په افغانستان حملې وشي. همدا و چې نن امریکا خپل ټول تاسیسات چې کله په افغانستان کې ورانوي, د افغانستان نه خپل ټانګونه هر څه چې وباسي پاکستان کې هلته راټولوي. په یاد وساتئ ای ساده افغانانو, زه نن د افغانستان په جهادي لیډرانو باندې غږ کوم, په جمعیتانو او په حزبانو باندې غږ کوم, نن په حکمتیار باندې غږ کوم چې ای حکمتیاره تا چې نن د افغانستان په مقابل کې 42 کاله وجنګېدلې, زما دا غږ حکمتیار ته ورسوئ. یو افغان په تا باندې غږ کوي چې نن د امریکا اډې په پاکستان کې جوړیږي او د اسلام په قانون کې سرحد او بارډر نشته. آیا نن به ته نرشي چې د جهاد غږ پورته کړي؟ زه به تا کې نن ایمان او غیرت وګورم چې جهاد شته او که نشته ده. حکمتیاره غږ پورته کړه, جمعیتانو غږ پورته کړئ, نور احزابو غږ پورته کړئ. او پوهیږم چې غږ نه پورته کوئ ولې ستاسو کې ایمان نشته ده. پوهیږم چې غږ نه پورته کوئ ولې چې ستاسو نه لوس فلمونه اخیستل شوي او د ISI سره ریکارډ پراته دي, ستاسو ښځې بلک میل شوي دي, ستاسو لورګانې بلک میل شوي, تاسو بلک میل شوي یاست, تاسو هیڅ کله غږ نشئ پورته کولی. په یاد ساتئ ساده افغانانو, اډې هم دوی ورکړي, ګټې به هم دوی ترې واخلي, خپل اقتصاد به هم ورباندې پاکستان قوي او جوړ کړي او بیا به هم د جهاد فتوا په افغانستان ورکوي. دا یاد ساتئ. د ده ظلم, د ده هیرامندي, د ده لارډ میکال قانون, د ده زنا او فحشا, د ده ټولې نړۍ ته شراب ایکسپورټ کول, د ده امریکایانو ته اډې ورکول, د ده د افغانستان د مظلوم ولس
240 کاله وژل، دا به د دوی په نس باندې جهاد وي، دا به د دوی په نس باندې اسلام وي. او زمونږ اسلامي افغانستان، مقدس افغانستان، د شهیدانو وطن، د شهیدانو په وینو باندې راویښ شئ افغانانو. د اردو اتلانو ته شجاعت او غیرت او میړانې ته سلام وکئ. د خپل اردو د عسکر ونازوئ چې نن په هلمند او په لغمان او نن په بغلان او په بدخشان کې جنګیږي او دا خپل سینې سپر کړي دي. زه سلام کوم د اردو اتلانو ته، قهرمانو مجاهدونو د اردو اتلانو. تاسو لغمان د پنجاب د تورو او کثیفو قدمونو نه وژغوره. تاسو پاک او مقدس مجاهدین یاست. زمنګ د اردو اتلانو ستاسو غیرت او شهامت چې ګورو، ابو بکر می یادیږي، عمر و عثمان و علی می یادیږي، خالد بن ولید می یادیږي، حضرت حمزه رضی الله عنه می یادیږي. آفرین دی وي په تاسو دی وي دا ویډیو د سره ملګرو شیر کړئ. د اردو سرتیرو مجاهدینو قهرمانانو، ای پاکو مسلمانانو، ستاسو تر قدمونو زار شم چې تاسو زما لغمان ساتئ. تاسو د مقدس لغمان ساتنه وکړه، تاسو د سرسبز لغمان ساتنه وکړه، تاسو د همیشه بهار لغمان ساتنه وکړه. ستاسو په قومندان دی آفریني چې تاسو ته وایي په دا پاکې خاورې به تاسو د ای پاکستان د تور مخې نجس غلام ګوډاګي عیبتي زناورانو قدمونه نه پرېږدئ. تاسو که په دې لاره شهیدان کیږئ، داسې ورځ به راشي، امن به راشي. ستاسو د میندو پښې به ښکلې کړو، ستاسو د میندو لاسونه به ښکلې کړو. ستا کونډې میرمنې ته به خور ووایم، ستا کونډې میرمنې ته به مور ووایم، ستا دردېدلې کونډې میرمنې په سر به د خور او د مور ټیکری واچوو، ستا د یتیم بچي به سرپرستي وکړو، ستا په قبر به راځو، ستانه به د آخرت شفاعت غواړو. زمونږ د په تا درود وي او په تا د سلام وي. ای د اردو سرتیریا، نن د امریکا اډې پوړې راړې، په والله مې د قسم وي، د رب په عظیم ذات مې د قسم وي، جهاد نشته، جهاد نشته، فساد ده. ای طالبانو، ای د طالبانو په صفوفو کې ولاړو ځوانانو، په تاسو غږ کوو خپل وطن مه ورانوئ. په والله مې د قسم وي چې په ځمکې په سر داسې مظلوم او داسې متدین او داسې ایمانداره ولس و مسلمانان نشته لکه د افغانستان ولس چې ده. لیکن تاسې په غلطه باندې روان یاست. تاسې د عیسی اجنټانو ته علما وایي، تاسو ته سمیع الحق عالم ښکارېده، ګلبدین ته سمیع الحق عالم ښکاره شوی و، ګلبدین چې د قاضي حسین احمد غولولی و، ګلبدین چې د فضل الرحمن غولولی و، رباني چې د قاضي حسین احمد و فضل الرحمن غولولی و. تاسو مه غولېږئ، راځئ تاسو د سمیع الحق د زوی په مکر فریب مه غولېږئ. د دې خلکو لوڼې په لندن او امریکا او کاناډا او استرالیا کې خپلې لوړې زده کړې کوي، د فضل الرحمن لور په لندن کې زده کړې کوي او تا دپاره د جهاد فتواګانې ورکوي. یاد ساتئ ساده افغانانو، پاکستان به په دې اډو خپل اقتصاد جوړ کړي، د خپل اقتصادي بحران نه به ځان وباسي او بیا به الټا یا سرچپه یا بالعکس زمنګ افغانستان باندې به بیا هم دا خلک د جهاد فتوا ورکوي. دا ګلبدین او رباني دا د داود خان په وخت کې پاکستان ته تللي وو، هغه وخت کې لا انګریزان نه وو، روسیان نه وو، شورویان نه وو. د خلکو د وطن په مقابل کې د جفا غږ پورته کړی وو، د خیانت او د جاسوسۍ غږ پورته کړی وو. زمونږ قوي نظام او دبدبه وه. ملګرو دا ویډیو په وطني عشق د سره شیر کوي، ستونی د وطن په درد باندې شکومه. د ځورېدلي افغانستان باندې مې زړه ټوک ټوک شوی ده. په دې ځورېدلي افغانستان کې اختر نه لرو، روژه نه لرو، جمعه نه لرو، خوښي نه لرو، خوشحالي نه لرو، هیڅ هم نه لرو. نو فلهذا زه د اردو سرتیرو باندې غږ کومه، زمونږ خویندې میندې په تاسو افتخار کوي. نن د طالب د وحشت او ظلم بربریت نه مه ویرېږئ، تاسې پاک او مقدس مجاهدین یاست. زمونږ تاریخ به ستاسې تقدس او ستاسو میړانه یاد ساتي. په نظام باندې غږ کومه، د نظام په راس کې په مشرانو غږ کومه، د اردو اتلانو مننه وکئ، مکافات ورکئ، وی نازوئ، وسلې ورسوئ، ډوډۍ ورسوئ. زه په مشرانو غږ کومه چې په تاسو د توف لعنت وي که ته د اردو میرمن او بچي تر اوسه نه پېژنې او د مرګ او شهادت نه وروسته ته وثیقه غواړې. د شرم ځای د مشوره مې ومنه،
په ژوند کې د اردو سرتیری وپېژنه، میرمن او بچیان او خویندې میندې وپېژنه چې بیا وروسته یې کونډه نه کړېږي. د اردو په نامه تاسې مکتبونه او ښوونځي او لارې ګودرې ونوموئ، د شهیدانو په نامه څلور لارې ونوموئ، د شهیدانو په نامه باندې سړکونه ونوموئ. راویښ شئ، بیدار شئ، لغمان وژغورئ. په 14 ولایاتو کې د پاکستان د اجیر او غلام او نوکر وفادار غلام سره موږ د پاکستان سره مستقیم په جنگ کې یو. زمونږ 4,000 ټانګونه یې دا کباړ کړي، زمونږ سره پاسه 200 تیارې او هلیکاپټر یې راته کباړ کړي. دا نه هیروو، نه مو هیر دو، نه به هیر کړو. نسل نسل ته په تاریخ کې په لیکنې بڼه باندې ورته نقل کوو چې دا هیواد زمونږ څنګ ته ګاونډی دا اسرائیل ده. بچیه د فلسطین غم مه کوه، اول د دیجې غم وکړه. اول ځان ده بیا جهان ده، اول ځان ده بیا مکه ده، اول ځان ده بیا مدینه ده، اول ځان ده بیا بیت المقدس ته. ای خلکو، اول ځان ده مکه څو ځله ونړېده بیا جوړه سوه، خو مؤمن افغان چې شهید شوی هغه بیا نه ده راژوندی شوی. فلهذا ویښ شئ او بیدار شئ. طالب خو په دا نه پوهېږي چې زما امارت چا نسکور که. د امریکایانو بریدونه د ګوادر څخه وشول او که د بل ځای څخه وشول. طالب خو ننګ و غیرت نه لري. په یاد ساتئ افغانانو، اوس به پاکستان مدرسو نه فتوا راشي وایي به چې امریکایان اهل کتاب دي او په آیین کې په قانون کې د اهل کتابو سره جنگ سوچه کفر ده. دا به درته دوی راباسي، دا فتوا به درته پاکستان راباسي چې په آیین او په قانون کې د اهل کتابو سره جنگ سوچه کفر ده. دا به دا فتوا درته راباسي. زمونږ سره چې کله وو بیا جهاد اوس به نه وي. راویښ سئ، د الجهاد غږ پورته کوي. راویښ سئ، د اردو د سرتیرو ملاتړ وکړئ. دا ویډیو خو د سره شیر کړئ. دا هیبتیان خو نن د لایف ته راولئ. ما سره خو د نن د دې هیبتیانو ملاتړ تړو. ایت خلکو تاسې او خدای چې ملاتړ تړو او محمود قریشي څنګ په څنګ رواني او مړ سره نیولی لکه د سرکوزي غوندې یا لکه دلال غوندې، نو آیا تاسو بیا هم نه پوهیږئ د روانشناسۍ د نګاه نه، د سایکولوژي نګاه نه لږ دا خپل دماغ په کار واچوئ چې دا سړی د افغانستان دپاره ستوره کوی شي؟ یو سمون بکمون په خوله ګونګی او په سترګو ړوند په غوږو کوڼ سړی افغانستان ته خدمت کوی شي؟ ته په دې باندې کلاړي محمود قریشي داسې فضل احمد داسې ملا تړتړو درته ګډوي په دا ګوته باندې، داسې درته ګډوي فضل د ملا عباس او دا نور رزیلان درته. اوس به درته بله فتوا راولي چې د اهل کتاب ده. پاکستان هوښیار او زیرک سیاستوال لري. هغوی ته د پاکستان لپاره ډالر مهم دي. نور چې امریکایان څه ورته وایي مني به یې، خو چې پیسې ورته ورکوي. پاکستان خپله لور، پاکستان خپله خور عافیه صدیقي واخیسته په امریکایانو خرڅه کړه، نن هم د امریکایانو سره په جیل کې ده. عبدالسلام ضعیف د طالبانو ته زه وایم چې ای طالبانو، دا ملا عبدالسلام ضعیف چې دا داسې کړپې اوږې نیولې او تاسو سره په قطر کې ناسته، ستا نه خو یې پرتوګ وویسته، ستا نه خو یې کمیس وویسته، تو خو یې لوڅه کونه امریکایانو ته ورکړې. تا خپله په خپل کتاب کې قصه کړې ده او راته ویې ته خپله وایي چې ما ته ویلې چې موږ ته مهم ډالر دي. دغه د طالبانو ملا تړتړو یې 8 کاله په پاکستان کې بندي کړی او 3 بچي پیدا شوي. چې آیا دا 3 بچي به د دې ملا تړتړو ملا برادر وي او که به د پاکستان د کوم کرنیل جنرال وي؟ سړی په بندیخانه کې بندي ده او ښځه 3 بچي پیدا کوي. ستاسو دغه مشران چې ناستي دا ټول یو پیری 10 پیری بندیان کړي او په کونه یې سوټي ورمنډلي دي. داسې دا سخت او تیز دی. ځکه وایم ملګرو چې زړه مې درد کوي، زړه مې درد کوي چې زما په وطن کې یو اسلام، ستا په وطن کې بل. زما په وطن کې چې په ښي لاس ځم ته په چپ لاس په برټش قانون ځې. زما په وطن کې چې جمعې ورځ رخصت ده وي تا د یکشنبې رخصت ده. زما په وطن کې چې زما قاضیان د شرایطو نه فارغېږي ستا د لاډ میکالې نه. زما په وطن کې چې زما د ولسمشر مسنونه لونګۍ په سر ده او ستا عمران خان ته د خاتم النبیین ویلو کلمه په خوله نه باندې ورځي. ستا د داخله وزیر، ستا یوسف رضا ګیلاني پرایم منسټر او داخله وزیر ته قل والله احد نه ورځي. لیکن زما په وطن کې جهاد ده او ستا په وطن کې هیرامنډي کې وروره اسلام ده. ډېر د افسوس ځای نه ده. زما افغانان به کله راویښېږي؟ پاکستان دپاره ډالر مهم دي. نور چې امریکا څه ورته وایي هغسې به کوي. عافیه صدیقي چې ورته ورکړه، که بېنظیره ژوندۍ وای نن یې بېنظیره هم ورکوله. عافیه صدیقي چې ورکړله، سبا د سمیع الحق کونډه هم ورته ورکوي.
د ملا عمر کونډه هم ورته ورکوي. د دې طالبانو رزیلانو ټولې ښځې هلته برمته کړي دي. دوی ته اوس منګه زما سوال ده، زما د نن شپې لایو پروګرام دا ده چې د خلکو ته یې غوږو ته ور ورسوئ، ګروپونو کې به ورسره یاست یا دا ټول اوس ور واچوئ چې قاري سا راغلی وایي چې آیا اوس چې د امریکایانو اډې د پولې پورې غاړې جوړیږي جهاد شته که نشته. موږ دا نه منو چې پاکستان بهرنیو چارو وزارت یې مني که نه مني. پاکستان بهرنیو چارو وزارت یې ومني که ونه مني. امریکایان چې کله راغله اسامه یې وویشته، د کومې لارې نه راغله؟ ولې ستا رادار نه و، ستا کنټرول نه و، تا د دو تیاري نه شو څارولی؟ ولې چې د پاکستان نه 950,000 هوایي بریتونه په افغانستان باندې کیږي. ای حیبتي زناورانو، د پاکستان نه 950,000 هوایي بریدونه چې په افغانستان باندې کیږي، په چا اوس په تاسو طالبان شوی بې غیرتو؟ 950 هوایي بریدونه د پاکستان نه چې په افغانستان کیږي، خو ستاسو اډې ویشتلې، ستاسو سنګرونه ویشتل. په هغه وخت کې اوس هم ته پاکستان د سر ټیټ نیولی. زه حیران په د ځمکې په سر بې ننګه او بې غیرته دومره سر ټیټ او بې همته لکه حیبتي زناوران ما نه ولیدلی. ولې نه راځئ؟ دا په باجوړه مومندو په سوات کې چې د امریکایانو دا ډرون حملې کېدلې، چېرته د پاکستان اجازه اخیسته وه که نه یې واخیستې؟ ډالر به یې اخیسته او وروره حملې کولې. نه فضل الرحمن لاریون وکړه، سمیع الحق لینیم په هغه وخت کې ژوندی و، د ده په قبر باندې د سپي متیاز یې وکړم، سمیع الحق هم غږ نه پورته کاوه. ملګرو زما په ځینو خبره مه خفه کېږئ، زه دردېدلی افغان یم، زه سیاستوال نه یم. ما نه به وروره هغه جملې ادبي نه غواړئ چې زه تا ته کښېنم صاحبه ستړی مه شې، جوړې په خیرې، څنګه یې قراري ده. دا خبرې پرېږده. زه دردېدلی یم، په قهر یم، په غوسه یم. زه باید دا حقایق ووایم. ته اوس نن بهرنیو چارو وزارت یې راځي یو بیان یې ورکړه چې موږ داسې کومه هوکړه نه ده کړې. تاسو ټولو ومنله؟ تاسو ټولو سادهګانو ومنله؟ پاکستان په تیرو 10 کلونو کې چې د کومو قرضونو د بحران لاندې راغلی ده، اوس به وګور چې د امریکایا د اډو په جوړولو باندې به وروره ځان د قرضونو نه هم وباسي. دا د پاکستان منافقت ده چې چین هم خوري، روسیه هم خوري، عربان هم خوري. ټوله نړۍ د شمالي کوریا سره اړیکې نه لري، پاکستان ورباندې خپل اټومي کیمیاوي هغه ورباندې خرڅ کړل، نسخې ورباندې خرڅ کړلې. بس په چل ولې عبدالقادر خان یې راواخیستې، یو څو ورځې هلته وروره نظربند کوئ، بس سړی هم بندي که خلاص. ورونو ګورئ په دې شیانو باندې مه غلیږئ. دا د موږ دشمنان دي، دا زموږ دشمنان دي. او طالب چې ده، طالب ترلب حیبتي خنزیر چې ورته وایم، د جهاد خبره والله چې که طالب چونګ وکړه اوس به هلته اډې جوړې شي. که طالب چونګ وکړه، طالب خو څه کوې چې د طالب په کور کې څومره ښځې او نران او واړه او زاړه او مشران کېدل، دا ټول لوڅې کونې امریکایانو ته ورکړي. زه یې نر بولم چې دوی د اوس چونګ وکړي. پوه شوې؟ دوی د اوس چونګ وکړي. نو ورونو اوس خبره داسې ده چې ذاتي ویښ سئ، بیدار سئ، د خدای نه وډار سئ او وروره په دې ملایانو باندې غږ پورته کوي چې آیا جهاد شته که نشته. اوس ورباندې اوس به د دې ایمان او نه ایمان معلومیږي. زه نه پوهېږم څو ملګري رااخیستلی شم که نه شم رااخیستلی. موږ تاسې د امریکایانو پر اتک په میلیاردونو ډالر راغله، صحیح مدیریت مو ونه کړ، بس زموږ د لاسه لاړل. اوس به وګورئ پاکستان به په میلیاردونو ډالر اخلي، په ډېرو لږو کلونو کې به خپل اقتصاد چیرته ورسوي، خپل هیواد به چیرته. امریکایان چې چیرته تللي دي هغه هیواد یې جوړ کړی ده. زه دا نه وایم، زه د امریکایانو د شتون اصلا زه دلته امریکایانو د شتون هغه نه یم. بلې یعنې یک دقیقه صبر کړو، یک دقیقه د امریکایانو په شتون باندې زما رضایت نشته. سعودیانو ورته اډه ورکړې، یو سعودي ملا پې غږ نه کوي. بحرین کې لري، قطر کې لري، کویټ کې لري، عمان کې لري، په اردن کې لري، په مصر کې درلوده، په ازبکستان کې درلوده. اوس به پاکستان هم ځای ورکړي. ښه په نره به وروره خپل هیواد پې ورسوي. تاسې افغانان ځوانان د ستاسو په بهرنیو هیوادونو کې کډوال ګرځېږي او دلته د وروره ښځې او ماشومان د وروره خوار و زار او داسې ذلیله ژوند تېروئ، همداسې ذلیل ژوند تېروئ. اوس ژم یې خوږېږي په دې وطن کې نه. کاشکې وروره چېرته په بل هیواد کې پیدا شوی وای، وروره حد اقل یو امن هیواد خو به مې و. ما ته خلک وایي قاري اissa ته لیونی، ښکلی ژوند لري، ښایسته ژوند لري، د الله تعالی ټول نعمتونه سره دي، څه کوي په دا وطن نه وطن کېږي. دا خلک راویښ شئ، بیدار شئ، قیام وکئ، د خپل اردو تر څنګه ودرېږئ. لکه څنګه چې یو پوسته حیبتي خنزیران ونیسي او ورور واچوي، که ټول وطن ونیسي وطن ته ور اچوي. د شمالي باغونه یې وسوځول، په شمالي خویندې په پنجابي کرنیلانو جرنیلانو باندې خرڅ کړي. دا پیره د پښتنو ښځې خرڅوي. دا حیبتي زناوران به د پښتنو ښځې لکه ملا عمر به چې کرنیل امام ته د قندار د نجونو صفتونه کول چې غټې سترګې لري او ښایسته ښایسته غاړې لري، او ته واخله کرنیل امام دلته ښځه وکړه مردګوي یې کوه. دا پیره به د پښتنو ښځې په پنجابیانو خرڅوي.
د دو نیت داسې نشي کولی. زه پوهېږم دلته موږ غیرتي زړور غیرتیان لرو، خو دا کار دو کوي. 40 کاله چې چا جنګ کړی غولې خوړلې دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.